د کہانی په شروعات کې مونږ یو فی نومي فایټر وینو چې هغه ډېرو فایټرانو سره په یوازې جګړه کوي او فی په مارشل آرټ کې ایکسپرټ دی. د دې د وجې هغه د فایټران ډېر اسانۍ سره وهي او هلته ډېر زیات فایټران هم راشي او دې کې یو فایټر فی ووهي او فی لاندې راوغورځېږي. نو دې کې فی ته خپل ورکوټوالی رایاد شي. نو دې کې مونږ ته پته لګي چې د فی پلار د یتیمانانو ماشومانو به مدد کولو او هغې له به د اوسېدو دپاره ځای ورکو. یو ورځ د فی پلار ته یو فایري نومي ماشوم میلو شي چې د هغه ډېره زیاته تبه وي. نو د فی پلار هغه زر یتیمخانې ته راولي او هلته ولې علاج شروع نو دلته فی دی فایری لراشي ورته خبرې کوي او ورته ووایي چې تا ته به څوک سم نشي ویلی ولې چې دا ډېر طاقتور یم او ما څوک هم نشي هراولی. اوس څه کلونه بعد موږ ته ښیي چې یو بلیک ټایګر نومي ګینګ هغوی به مزدوران د ویرهاوس نه غیبول او کوم مزدوران چې به د ده خلاف شو نو هغه به یې مړه کړل. او دا ځای د چین د مریک سلک روډ په نوم یادیږي چې دلته ټول ایلیګل کارونه کیږي او د هغې نه علاوه یو نورث سی نومي ګینګ د هغې هم بلیک ټایګر ګینګ سره دښمني وي او د دې بلیک ټایګر ګینګز چې کم دي هغوی به انګریزانو سره د افیمو او د انسانانو خرڅولو کاروبار کولو او د دې ګینګ درې غټ باس دي چې هغه کې د لومبي نوم نورث ایول دی چې هغه د مزدورانو لیډر دی او هغه کې دویم چې کم دی هغه بلیک رو دی چې هغه به د جواري کاروبار سمبالو او ټولو نه زیاته پیسې را دی ناراضي. او په دې کې د دې ګینګ دریم لیډر چې کم وو هغه اولډ سنیک وو چې هغه به د انسانانو خرڅولو کاروبار کو او هغه یو ډیر عیاش انسان مو. او د دې درې وانه باس او د ګینګ لیډر ماستر لووی دی چې هغه به دا درې وانه ځامن ګڼل. دې نه پس مونږ فی وینو چې هغه څه فایټرانو سره روان دی او فی اصل کې غواړي چې زه بلیک ټایګر ګینګ کې شامل شم او دا غي څلورم ټایګر جوړ شم او دا مقصد هم وي. اوس دا ټول ماستر لوی لبوزي او دلته لوی د ټولو په مخ کې یو کس مړ کی چې هغه د ګینګ سره دوکه کړې وه او دې نه پس لوی د انګار یو دوه راوډونه د دې فایټرز طرف ته کی چې دې سره ټول فایټران ویریږي خو لی ونه یریږي او د دې د وجې دا ماستر لوی ډیر زیات متاثر شي د دنه او دې نه پس دوی له چای راوغواړي او چې دوی ته دا چای اچي نو دا چای ډیره زیاته ګرمه وي او دا دوی له په دې لاسونو باندې اچي چې دې کې څه فایټران د درد د وجې د هغې د لاسونو نه کپ وغورځېږي خو لوی د لاسونو نه دا کپ ونه غورځېږي او دې نه پس لوی د فایټرانو ته وایي چې چا ماله د نورث سی د ګینګ د مشر سر کټ کو او راوړو نو هغه به زه خپل زوی وګڼم او د دې ګینګ به څلورم لیډر شي. نو اوس موږ ته د کهانۍ شروع والا ایسه ښیي چې دې کې فی د نورث سی د لیډر سره جګړه کوي چې لی په دې ماسټر باندې حاوي شي او د هغه نه سر کټ کی او د هغه ځای نه روانېدو والا وي چې دې کې د نورث سی د ګینګ کسان راشي او دې ګیر چاپېره ګیر کی او دې کې د دې د جګړه سټارټ شي چې موږ ته د کهانۍ په شروعات کې څنګه خولو چې دې کې یو فایټر فی ووهي او راوی غورځوي چې دې کې د فی مرګري بیگ تو چې داغه د بچکولو د پاره الته پټاخو ته اور ورخطا کی چې دې سره د فایټرانو ته سنخ کاری سي چې دې سره بیگ تو فی بچ کی او د اغه ځنه بوزي او چلووي د لی پلاس کې د نورث سی د ګینګ ماستر سر اوویني نو هغه دې سلورم زوی وګڼي او دې سره سره د خپل درې وانو ځامنو ته وایي چې کم کار ما د کلونو نه نشو کولی هغه کار د په یو ورځ کې وکړو چې دلته بیگ تو فی سره دوستیو کی او خپل باره کې وته وي د اغه ځنه لاړ شي چې دلته فی ته واپس خپل ورکوټواله را یاد شي چې الته دې فایری چون او لټل فا سره لوبي کوي او چې کور ته راشي نو هغې ته پته ولګي چې لټل فا یو کس وتښتوله نو دلته فی د هغې د بچکولو دپاره خپلو دوستانو سره لاړ شي چې هغه سړی فی له یو لته ورکي او فا د هغه ځای نه ځان سره بوزي چې په سبا د فی پلار هغه سړی ګیر کی نو دلته دوی ته پته ولګي چې دې سړي لټل فا خرڅه کړې ده او دې نه پس مونږ ګورو چې د نورث سی د ګینګ ماسټر زوی بو د خپل پلار کټ شوی سر ګوري او هغه دا قسم خوري چې زه به بدله ضرور اخلم او دې سره فی د دې ګینګ د رول مطابق هغه په د املا باندې د ټایګر یو ټیټو جوړ کی نو دلته چې ولې دا څوک ټیټو جوړي هغه ورته د دې ګینګ باره کې خاص خبرې کوي چې په دې ګینګ کې یو داسې لوکر دی چې هلته ټوله پیسې ږدي او د هغې صرف دوه چابیانې دي چې یو چابي د سلور ده او یو د سونې ده او دغه یو چابي لوی سرې ده او یو چابي د ګینګ د دوه کسانو سرې ده چې هغې ګینګ د پاره ډېره زیاته منافع ګټي مطلب بلیک رو او اولډ سنیک سره او دې نه پس لوی د ټولو په مخ کې لی خپل زوی وګڼي او دې دوران کې مونږ یو اورفن نومي ګینګ وینو چې هغې د مزدورانو د پاره به جنګ کوي د بلیک ټایګر سره او هغې د پاره به انصاف راولي. دې نه پس فی د نورث سی ګینګ کسانو باندې یو شان حملې کوي چې زر د هغې په ځای باندې دې قبضو کی او د بلیک ټایګر ګینګ یو خطرناک لیډر جوړ شي او لی به اکثر اورکډ له راتلو چې هغه د ده یو ښه ملګری وه نو دلته د اورکډ د خبرو نه پته لګي چې د اورکډ لی خوښ دی خو لی ورته وایي چې ته زما صرف یو ملګری او یو شپه لی ودی چې هغه ته واپس خوب راشي چې هغې کې هغه لټل فا وویني او دې سره هغه دا سوچ کوي چې آخر به فا کم ځای وي او ډېر زیات خفه وي او دې سره فی اورکډ ته وایي چې زما د پلار دشمنانو زما د پلار یتیمخانې سوځولې وه او هغه ماشومانو بچکولو د وجې زما پلار هم مړ شي. دې نه بس لی د څلورم لیډر جوړېدو په خوشحالۍ کې هغه یو پارټي کیدي چې دې دوران کې هلته نورث ایول راشي او هغه د فی نه بالکل خوشحاله نه وي خو دلته نورث ایول فی ته د جګړې دپاره ووایي خو دلته فی خپل ځان کنټرول کی او دلته موږ ته پته لګي چې د نورث ایول او د بلیک رو یو بل سره هم نه لګي نو دلته ورته نورث ایول د جګړې دپاره ووایي چې هلته لوی راشي او دا دواړه ډېر زیات وکنځي. دې نه پس موږ د فی د بچپن ملګري فایري او چون وینو چې هغې د یتیمانانو
ماشومانو خیال ساتي او هغه یو یتیم خانم چلی چې د کې فایری چون له یو بنگړې لاس کې واچي چې چون هغه بنگړې ډایرک وباسي او پاسل کې د فایری چون خوخي خود چون فی خوخي وي نه پس موږ سره کاروباري خلک وینو چې هغه ته 300 مزدورانو ضرورت وي چې هغه بهر اولیږو نو دا ډیل لوی اومني او هغه لی ته وي چې 300 مزدوران اغوا کا هغه به موږ بهر لیږو نه پس فی لوی ته وي چې سم مزدوران خو په خپل بهر تل غواړي نو هغه د اغوا کولو څه ضرورت دی نو دلته ورته لوی وي چې دا کاروباري خلک موږ له مزدوران ته همیشه د پاره اخلي او دلته لوی فی ته وي چې یو پیدا کا زګه چې یو به د خپل پلار بدله ضرور اخلي او دینه پس فایری او چون د پته لګي چې ماشوم د بیماری د وجه مړ شوی نو هغه د دې د وجه ډیر زیات خفوي دینه پس مونږ ته د فایری او د فی ورکوټوالي خي چې هغه د چا پلار او یتیم خانه سوزولې و هغه پس راشي د بدلې د پاره خپل تسګوري هغه نه مخ کې هغه چا مړ کړی وي چې دینه پس د فی د پلار یو مرګري راشي چې هغه یو جنگجوي او دینه پس هغه د ځان سره راولي او مارشل آرټ ورته خي او هغه سره ورته دام وي چې د بدلې نه خده چې د خلکو حفاظت وکړي او یو ورځ د دوی د ټریننګ پوره شي او دوی یو یتیم خانه کولو کې د خلکو د مدد د پاره او دلته موږ د پته چلی چې لید د ټایګر بګین کې ځکه شامل شوی دی چې هغه د مزدوران بچکول غوستل او دینه پس موږ چون وینو چې هغه به د کپړو د ګنډلو کار کو او دلته ول اورکډ د ګنډلو د پاره کپړې ورکی او په اصل کې چون د دې کار په ذریعہ باندې فیل به خبر وررسو او دلته فی د چون په بیک کې یو میسج کی دی چې دا دوانه اورکډ وویني او هغه نه پس دوی دا میسج ریډ کړي چې هغه کې اول سنیک سره د سونه چابه باره کې ذکر وی نو دلته د اورفن ګینګ پلانینګ وکي او د اول سنیک د چابي پټه کی او دلته د اول سنیک دی پس یو لګي چې د چابي پیدا کو نو ال تفایری راشي او د اول سنیک ډیر زیات اوخي او مړی کی او هغه نه پس دوی د چابي کاپي واخلي او اصلي چابي هغه سره واپس کی دي او د کی لوی تم پته ولګي چې د اورفن ګینګ کسانو اول سنیک مړ کو خو هغه چابي ویني نو بے فکر شي او د دې باره کې سمونه وي او اوس ماستر د چابي ذمہواری نورث ایول ته ورکی او د نه پس مونږ وینو چې لی جواره د پارتلی او هغه بار پیسې بیلی خو هغه د دې ګینګ سلورم لیډر د وجه د دې کسانو نه به بار پیسې غوستي خو اخر کار هغه متر پیسو نه منو کې چې د سره فی ډیر زیات غوسه شي نو د نه پس بلیک رو فیزان سره راولي او هغه ته 50 سکه ورکی د خدل ته فی د 300 سکو ډیماند وکي چې دلته بلیک رو ډیر زیات غوسه شي او دلته وته فی د سونی هغه چابي رو باسي او هغه ورته دا وی چې د نورث ایول یو کس دا چابي جوړولا او هغه ما مړ کو دا چابي می ته واغشتا اصل کې د فی مقصد داو چې بلیک رو او نورث ایول په خپلو کې په جګړه کم چې دلته بلیک رو ته لګیدو چې اول سنیک هم د نورث ایول کسانو مړ کړی دی او دنه پس هغه فی سره ملو شي او دنه پس دوی د ګینګ د خزانه لور شي او دلته بلیک رو ډیر زیات خوشاله وي ولې چې هغه سره د دوانو خزانو چابيان دي او دلته فی فایری لراشي او هغه کبان نیسی او د کی فی فایری ته وی چې اوس غټ کپ گیر شو او دلته چون اورکډ له جامې وروړي چې پای کې فی د پاره میسج یې خوي او دلته اورکډ د چون ډیر زیات سوزي ولې چې د فی چون خوخوي او هغه ورته د فی باره کې دروغ خبرې کوي او لږ څنګه دا میسج پړاول شروع کړي هغه کې لیکلي چې په سبب هغه خپل کار شروع کی او د نه پس لوی فی خپل ختیار خي او د کې ورته داموي چې د اول سنیک د مړکېدو نه پس ماته داسې لګي چې څوک زموږ خلاف چال جوړي چې په دې کې وو سکسانو سره راشي او د دې دوه په منځ کې جنگ شروع شي او لوی په مارشل آرټ کې ماهر وي هغه ډېر اسانه سره د فایټران وخی او د کې د وو او د لی په منځ کې جګړه شي چې د کې په وو زورور شي او د کې د وو نور کسان هم راشي او بل خو وو په فی باندې یو شان حمله کوي چې د کې لوی د فی بچ کی او لوی د وو لاس کټ کی خلی وو مړکول نه غوستل په چاغه څنګه دا تور روباسي نو د کې لوی د توري له یولت ورکی او وو مړ کی او بل خو د اورفن ګینګ د لوی د افیمو کارخانه اوس وځي چې د کې د لوی کسان فایری اوویني او هغه پس ورمنډه کی او د نه پس بلیک رو چونج په منډه اوویني هغه پس شاته ورمنډه کی او بل خو لوی قسم نه پويږي نو دا هر څه حل کولو د پارفي په خپل لاړ شي او بل خو فایر یا کسانو سره جګړه کوي خو د ډیرو کسانو د وجه فایرینګ گیر شي او بل خو بلیک رو یو کور ته ورسي چې التفی د خپل کسانو سره موجود وي او دلته مونږ ته پته لګي چې د چون مونو پلار بلیک رو ډیر بے رحمه سره قتل کړو او دلته دوی د بلیک رو مړ کی او غدوانه چابيانه ته واخلي او اوس چلفي د بلیک ټایګر ویر هاوس ته راشي ولته وګوري نو ولته فایری تړلی وي او دلته فایری لوی ته وای چې تاسو خزانه ډیر زر پټېدو والا ده چې دې سره لوی د خپل کسانو سره اغه ته روان شي او بل خو چون د ډیرو غریبانو سره یو ځای شي او خزانه د اغه نه پټه کی او بل خفي د فایری بچ کېدو لپاره چې څنګه ورشي نو فایری ورته منو کی ورته وای چې زنه غواړم چې ستا باره کې لوی ته پته ولګي او زمونږ لامیشن اوسه پورې پوره شوی نه دی او فی دې بچکول غوستل خدای کې لوی راشي او لوی فی ته وای چې د عجبه کټ کا خدای کې اچانک دوی د بلیک رو بوډي وروړي او دې چې څنګه دا بوډي وګوري نو داغه په بوډي باندې د نورث ایول د چړې نشان وي چې دې سره دا لګي چې نورث ایول بلیک رو مر کړی دی دراصل فی د نورث ایول د چړې کاپی جوړ کړی وي او داغه نشان د بلیک رو په بدن باندې ولګي خدل ته نورث ایول لوی ته وای چې چا د پساولو د پردا کار کړی دی او هغه اوس په غوسه کې فایری لور شي ورته وای چې ټول رښتیا وایا خدل ته ورته فایری په وخت کې وای
چې زه تا ته سم نه ویم او هغه د خپل مړې د نورت ایول په دې توره راکاږي او ځان مړ کی. خدلته ټولو ته لګیدو چې دا کار نورت ایول کړی دی او هغه د دې د وجې د فایری مړ کو. خدلته لوی ته لګیدو چې د دې د شاته بل سوق دی او فی چې دا ویني نو ډیر زیات خفه شي او هغه ورکټ لراشي او د فی باره کې ورته وی چې فی مړ شو. هغه سوي چې اوس ماته دا پته نه لګي چې دا به هغه 300 مزدورانو پته څنګه لګوم. او دې سره سره نورت ایول موس په ما شک کوي او ځکه کې بیگ توت بهر ولاړ چې هغه دا ټول خبرې ووري خو هغه دا خبر چاته ویل نه غوستل. خو فی چې بهر روزي نو هغه وګوري نو د لوی کسان هر طرف ته پیلو شوی وي. خدل ته اوس لی غسل چې د خپل کسانو ته ویم چې ځان شانت کې. خو دې کې فی یو کہانه ویلو والا لور شي هغه ورته و چې دا سټوري وایا چې داغه میسج اورفن ګینګ والو ته ورسي او فی پلان کار مو کی چې سره د دا کسان ویښ شي او چې لوی ته د دې سټوري باره کې پته ولګي د دې د وجې لوی وی چې کس مال راولې او هغه ته تاسو کی چې تاسو د سټوري باره کې چا ویلو خو هغه سړی وډوند وی د دې د وجې لوی یو کس راوري چې په आवाज خو به پیژنې اوس دې کې یو کس راځي او هغه ته د سټوري نو مخلي خدل د فی ډېرون سړی د پغوا کې وای چې زاغه سړی يم چې ما پرون تاسو له خزانه درکړې و نو دلته داډون سړی د فی باره کې لوی ته ونه وی او بل خو نورت ایولم د خپل سکیورټي زیاده کی او هغه په یو کمره کې مساج کوي نو دلته اور کې راشي او هغه نورت ایول سره ملاویدل غواړي هغه نورت ایول ته د فی باره کې ټول د رښتیا خبرې وکي او زم چې زما مستقبل سیو وي د دې د وجې تعالی راغلم او دې سره مونږ ته پته لګي چې داغي اصلي نوم فاوي او داغه جنوي چې داغه باره کې فی همیشه خبره کوي خدا ټول د دوی پلان وي او دې کې چې اورکټ په نورت ایول باندې حمله کوي خدا نورت ایول دا اونی سیو دا مړ کی او هغه چې څنګه په دې بل مرګر باندې حمله کوي چې هغه چون وي نو اچانک هغه په حمله کوي او نورت ایول مړ کی او بل خو فی هغه مزدوران پیدا شي او چون فی ته د اورکټ باره کې ټوله کہانی وي نو دې سره فی ډیر زیات خفه شي او اوس فی د خپل کسانو سره یوځای شي او په دې ټول خار کې د لی د سچای باره کې خلکو ته وي چې دې سره ټول خلک د لوی خلاف شي او اوس لوی وي چې کم قسم فی مړ کو نو هغه به د خپل ګینګ لیډر جوړ کم چې دې سره د لوی کسان په دې خار کې خوړل شي او خلک وجني او بل خو موږ وینو چې فی د یو خپل مرګري مدد کوي چې دې کې بیگ توت د مخ ته راشي واغم د مدد کول فیصله وکي او د ګینګ خلاف جنگ شروع کی او دینه پس فی د مزدوران آزاد کی او دا ټول مزدوران ډنډه په لاس د لوی طرف ته لاړ شي نو ځلتا فی دا خبره کوي کو د دې په منځ کې جګړه شو نو ډیر خلک په پکې مړ شي د دې د وجې جګړه به صرف د فی او د لوی وي چې سره لوی اومني او د جګړې نه مخکې فی په دې کمره کې اورو لګي او د دې دوانو جګړه سٹارټ شي او اوس لوی فی ډیر زیات اوخي خو لږ وخت پس فی په زور ور شي او هغه خطه غورځېدو والا وي نو فی د لوی لاس ونیسي خو لوی ورته وی چې زما لاس پرې ده د دې سره هغه د اور کې پروز او مړ شي چې دې نه پس فی یو یتیم خانه کولو کې او د خپل پلار خوب پوره کوي چې دې سره دا کہانی ختم شي او که تاسو دا کہانی خوښ شوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ